د نننی بیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معجزات سره تعلق لري. هر پیغمبر د خدای پاک معجزې ورکړي دي او دا معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ او روحاني دلیل وي چې خلقو ته دا خبره معلومه شي چې دا پیغمبر یو عام انسان نه دی، د الله سره یو نسبت دی او رب العالمین د پیغمبرۍ د ثابتولو دپاره بعضې داسې نښې د پیغمبر نه ښکاره کړي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف. معجزه د اعجاز نه وتې دی عاجز کول. معجزه څه ته وایي؟ چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي د هغه د لاسو نه د هغه د وجود نه داسې یو کار څرګند شي چې دا ټول مخلوق عاجزه کوي د هغې د مثل د جوړولو نه، د هغې مثل، د هغې نقشه، د هغې نه ټول مخلوق عاجزه دي، هغسې څوک نشي کولی. د هغې یو ظاهري مثال تاسو له در کوم چې تاسو پې پېښ شئ. په دې مخلوقاتو کې دوه قسمه مخلوق دی. یو هغه دي چې هغه نیغ په نیغ الله جوړ کړي دي او د مخلوق پکې هېڅ کار نشته، لکه انور شو، سپومی شو، ستوري شو، غرونه شو، دریابونه شو، دا نیغ په نیغ الله پیدا کړي دي او د بندگانو د مخلوق په دې کې هېڅ دخل نشته. بس الله وی کن نو اسمان پیدا شو، ځمکه پیدا شوه، نور پیدا شو، سپومی پیدا شوه، ستوري پیدا شو، نهرونه جوړ شو. یو دا قسم مخلوق دی. دویم هغه مخلوق دی چې دا هغه هم الله پیدا کړي دي خو د انسان عمل له پکې دخل شته، لکه دا پکې شو مثلا د دې خالق هم خدای دی او خدای د دې پکې دا میټیریل اوسپنه پیدا نه کړي، یا دا پکې چې د کومو څیزونو نه جوړېږي که دا خدای نه وي پیدا کړی، یا دا کوم انسان چې پکې جوړوي که دې خدای نه وي پیدا کړی او د ده په لاس او په دماغو کې د پکې طاقت نه وي پیدا کړی، د پکې نشي جوړول. خو ظاهر کې الله د انسان په ذریعه دا پکې جوړ کړ. خالق خدای دی، ظاهري کسب بنده وکړو، د هغې کسب طاقت هم دله خدای ورکړی دی. دې کې د انسان عمل له دخل شو، یا بس یا موټر یا جهاز چې څوک جوړوي دا ټول د خدای مخلوق دی. لکه د کوم پرزې چې د دې دي هغه خدای جوړې کړي دي، د ځمکې نه دا داتونه، اوسپنه او سټیل او د پلاستیک دا څیزونه، د دې ټولو هر څه خالق خدای دی. او کوم بنده چې جز جوړوي، بم جوړوي، ټوپک جوړوي، دا بنده خدای پیدا کړی دی. د دې بنده په دماغو کې دا هوښیارتوب عقل هم خدای پیدا کړی دی. دې چې په کومو لاسو پرزې جوړوي دا هم والا خدای جوړ کړی دی. خو بیا هم ظاهر کې مونږ ګورو چې د بنده عمل له په دې کې دخل شته. نو یو هغه مخلوق چې د بنده عمل له پکې دخل نشته لکه نور سپومی، یو هغه مخلوق چې د بنده عمل له پکې دخل دی لکه موټر لارې پکې شو. چې دا کم مخلوق کې د بنده عمل له دخل دی د دې مثل جوړېدی شي، لکه یو سړي پکې جوړ کړ، د پکې مثل جوړېږي که نه جوړېږي؟ جاپان موټر جوړ کړ نو امریکې هم جوړ کړ، امریکې موټر جوړ کړ نو جاپان د هغې مثل جوړ کړ. یا مثلا جل یو ملک جوړ کړ، بل مثل بل ملک د هغې په شان جل جوړ کړ. یو کارخانه کې ټوپک جوړ شي نو چې بل میدان ته روځي نو بله کارخانه کې د هغې په شان بل سړی جوړ کړي، لیکن د خدای د نور په شان ور څوک جوړولی نشي جوړول. ټول مخلوق عاجزه دی، نشي جوړول. دې نورو څیزونو مثل ولې جوړېږي؟ د هغې نمونه ځکه هغې کې د انسان عمل له دخل،
او نور لره انسان عمل لپکیس دخل نشتا کټول مخلوق یو دی چې د نور پشان نور به جوړ نه کی او نه به د خدای د سپومې پشان سپومې جوړ کی او نه به د خدای پاک د ستوري پشان ستوري جوړ کی نه به د خدای د غر پشان غر جوړ کی اسې به کاڼ یو دی کی یو ډانچه به جوړ کی او خدای چې کم غر جوړ کړی دی او پیدا کړی داسې به پیدا نه کی او کټول مخلوق یو ځای شي نو د خدای د سیندونو او د دریابونو په شان سیندونو او دریابونه به جوړ نه کړي داسې ده که نه ده بینه دقه د معجزې فرق معجزه ډایرکټ د خدای د طرف نه ده د پیغمبر د لاس نه او د هغه د وجود نه میدان ته راښکاره شي هېڅ قسمه د پیغمبر دخل پکې نشته خدای پاک وغواړي د ګوتو مبارکو نه اوبه روانې شي د دې مثل که ټول مخلوق یو ځای شي نو هغه به د خپلو ګوتو نه اوبه روانې نه کړي داسې ده که نه ده دا باندې جادوګر کوي خو هغه نظربندي غوندې شوي هغه حقیقت نه ګوري هغه د نظربندۍ وي ګوره د معجزې د پیغمبر معجزه ده چېرته به هم دا نه اورېدلې چې دا د بل چا چل زده کړی دی په هغې کې چل زده کېږي نه د یو پیغمبر بچي هغسې معجزه نه ده ښکاره کړې کومه چې د پلارو او نه ملګرو هغه ښکاره کړې ده نو په معجزه کې تعلیم نشته چل زده کول پکې نشته او دا جادوګران چې دا کوم مصنوعي اوبه موبه به یې را بیایي دا خو د هغه شاګردان د هغه نه چل زده کړي نو هغه هم هغسې کولی شي د هغه نه بل شاګرد چل زده کړي نو هغه هم هغسې کولی شي د هغې مثل جوړېږي د معجزې مثل څوک نشي جوړولی لکه زه به یو مثال درکړم د حضرت سلیمان علیه السلام تخت به په اول و دا یو معجزه بعضې خلک وایي نه یاره وایي دا اوس هم تختونه په هوا نه الوځي چې جذب دی قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سهار نه تر ماسپښینه پورې بیا دونه مزل کو چې لکه یو میاشتوک مزل کوي او د ماسپښین نه د ماښامه پورې بیا د یو میاشت مزل کو اوس هغې ته معجزه وایي د بل چا تخت که الوځي دا معجزه نه ده دا خو اسباب یو ځای کي انجن او تیل یو ځای کي او پرزې یو ځای کي نو یو هم جوړولی شي او بل هم جوړولی شي نه خو به قالین پروت و په قالین به کرسۍ لګېدلې وې او پکې به وزیران او سلیمان علیه السلام ناست و قالین به غون خدای پاک اوچت او روان به او یو ځای ته به ورسېد دا یو معجزه و نو زمونږ د دواړو جهانو مبارک سردار د خدای دومره معجزې ورکړې دي چې هغه د شمېر نه هم زیاتې دي جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې زر شمېرلې دي امام بیهقي په دلائل النبوه کې 1400 شمېرلې دي او علامه نووي هغه وایي 3000 دي خو زموږ علما کرام چې کوم تحقیق کوي نو د پیغمبر علیه السلام معجزې د شمېر نه زیاتې دي دا چې چاته څومره معلومې دي به سره یې راجمع کړي د ټولو نه غټه معجزه د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف دی دی لوی دلیل دی ولې دا معجزه ده ګوره چې نازلېده به یو جدا شان سره قرآن شریف نازل شوی بی بی عایشه صدیقه فرمایي وی چې په پیغمبر علیه السلام به وحی نازلېدله لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد چې سخته یخنۍ کې لکه د جنوري او د دسمبر په میاشت کې به قرآن نازلېده او موږ به د پیغمبر علیه السلام وجود ته وکتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا د تندي نه به یې د خولو قطار لاندې روانو د انسان په کلام کې دا زور شته نشته دی یو معجزه شوه د قرآن معجزه چې د حضور پاک د تندي نه خولې بیایي او زید ابن ثابت وایي وی یو ځل د نبی علیه السلام روند زما د روند د پاسه پروت و او دې کې قرآن نازل شو وی کادت فخذي ان ترضع وی قریب و چې زما دا روند یې مات کړی دا یو معجزه شوه یا تر ننه پورې قرآن شریف چې محفوظ دی یو آسمانی کتاب محفوظ نشته او قرآن شریف محفوظ پروت دی دا د قرآن یو معجزه ده یو داسې یا
ترنه پورې د قرآن شریف د یو رکوټي صورت مثل چا جوړ نه الله لومبه اعلان کو فأتوا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وإذا طول إنسانان أو پیریان یو ځای شی د قرآن مثل جوړ کړي چې خوند یې ونه کو نو بیا یې ویده فأتوا بعشر سور مفتریات ویده لس سورتونه جوړ کړي چې خوند یې ونه کو فأتوا بسورة من مثله ویده یو سورت جوړ کړي پټینې سورت انا اعطیناک الکوثر د دې برابر یو سورت خو جوړ کړي نو پاغیم قادر نشو ترنه پورې چیلنج د دنیا کافر ہوتا د قرآن د رکوټي صورت برابر صورت نشي جوړولې دا د قرآن معجزه درو ډېرې زیاتې دي خو یو څو غټې د تمخ کې کوم لکه د حضور پاک مبارک یو معجزه ده چې حیوانات ورسره خبرې کړي او خپل فریاد یې ورته پیش کړي په یو سفر کې نبی علیہ السلام روان یو صحابي یو اوسه ونیوه ښکار یې کړه هغه اوسه راله نیغ نبی علیہ السلام ته یې زور کو ځان یې پیغمبر علیہ السلام ته رانږدې کړ وی د الله رسوله وی ستا دې ملګري ده ښکار کړی او دلته یو غر دی او په هغې کې یو غار دی په هغې کې د ما ماشومان واړه واړه بچي دي نو که زه ستا دې ملګري ذبح کړم حلاله کړم نو زما هغه بچي به د لوږې مړه شي وږي دي هغه ماشومان بچي نو ته دله ما خلاصه که چې د هغه خپلو بچو له پی ورکړه نو بیا به دله راشي پیغمبر علیہ السلام مبارک پتو فرمائل وی پتا سی یقین دے تو خو زمانے اس دے نیولے نو پتا سی یقین دے جدر اخلاص کم او بیا براش کبھی آرانش وی دا سے قسم بدتو خرو چی پا مخدز مکہ بداغین مضبوط قسم بلنی وی وایا وی خک دا واپس رانلم نو ما دے خدای پاک دا قیامت پرد دا حرام خورو کو سب کے پاسی اوہو وی دیر خطرناک و مضبوط قسم دے دیر مضبوط قسم وی پری گیر اسے پری خوانا اسے پمند لالا اغارتا نناوتا اقبلو بچو لے پے ورکر نو واپس رالا چرال نیغ نبی علیہ السلام تودرے دا حضور پاک اگر صحابی تویدہ اسے پری دا معلومی کی دلی معشومان بچی دی نو کدا کالا لکه خو هغه بچی به ځای شي او بیا غټې لارنو کو وی کلم چې تاسو ښکار کوئ نو په داسې روزو کې به نه کوئ چې د دې مارغانو واړه ماشومان بچي وي د بچو په روزو کې به ښکار دا دې وګوره اوسې ده او د پیغمبر علیه السلام سره خبرې اوس بل چا سره اوسې خبرې کولی شي دې ته معجزه دا سے کار دا پیغمبر علیہ السلام نا سرگن شو دا اغا پا مخ کے سرگن شو چھے اغا دا بل چا مخ کے نشی سرگن دے یوزل نبی علیہ السلام تشریف فرمایو اخراق اخنیغ را روانو خلق و شرع نبی علیہ السلام پریگے دے دی اخ فریان روڑے دے او نیغ پیغمبر علیہ السلام مبارک مخل را گئی او سملاس او دا سر دا حضور پاک پر خاک او مبارکو کے کیخ او اوبرلید او دستر گنیو کی روان نشو وی دا اوخ مالک راوانے دی اوخ ماتا فریادو راوی غفتا مالک راوت وی استا دی اوخ ماتا فریادو تا پہ کار دیر کے او گیا نور کے او دیر استڑے کے وی او سے بالکل امزا سے کو وی خنن نفس بدا سے نہ کوئے ولی سارو کار کوئے او دیر مستڑے کوئے چې لږ دمی نو کار نه بندوي او چې کار پې کوي نو ګیا اوبه م وله ورکوي دارنګې په یو سفر کې روانو یو اوښ چا د پڼې نه نیولی اوښ چې نبي علیه السلام ولید نو پڼې شلو او پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کېده زور یې لګاو مالک راښکه او دې نه منې کېده نبي علیه السلام ته یې مخ راواړو وبرلېده او سترګو کې اوښکې وبهېدې
حضور پاک مالک دو چستاری اقما تفریادو تا پی مشقت دیر کے او گیا و خوراک والا کم ورکے دا سے بنکے دا سے دیر واقعات تی کہ دا حضور پاک مبارک سرا حیوانات و خبری کردی اللہ کوئی کہنا یہ سلیمان علیہ السلام سرا با مارغان و خبری کردی دا بالکل ٹھیک تا سلیمان علیہ السلام ہم یو معجزہ وا کہ خدای پاک دا مارغانو پا جب آغا پی کڑیو دا حضور پاکم معجزہ شو دا غیر علاوہ دا خلا نبی علیہ السلام دا صحابہ و کرامت گورا دا نبی علیہ السلام یو صحابی دی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ پا یو زنگل کی وی روانو وی تلق لار رانا غلط شو شرع وی یو زمری میولی وی زمری چی زولی دم وی بس پمارا حملہ کے در وی چی زمری ما تا سنگزان جوڑ کو او پما را حملہ کئی نوی ما فوراً زمری لآواز ورکا چی اے زمریا زد نبی علیہ السلام خدمتگارو نادا خادم میں ہوئے وی چی دامی وطا وی زمری خلش یہ خلوہ دکڑے وہاں او ما تے حملے تزان جوڑو یہ خلبند اکڑا او لکے خط اکڑا او نی اقراب زمان خوالا او تاوشو دسمری نیغ دا سے روان دے زخو تیاریگو بی بیاز مری واپس شو اگر بلد سپیب انسان تا لکے ترنگئی که نترنگئی وی دغا سے لکے ترنگئی او بیا پلار روان وی زخو یاریگم وی بیا واپس شو ما تا گوریو بیا روان کو وی ماوی که دا سے معلومی گی لگا زمری ما تا جوڑ لارا خی وی بس زمان مخ کی ردو پسیم وی ما تا شا تا گوری او زمری مخ کی روان دے و ما تا گوری مخ راڑ یو بیازی وی نی غلار تے برابر کم کہ نی غلار تے مخا مخلم زمری رانا واپس داڑو دو پنے غلار حضور پاک تے دا حال گورا دا نبی علیہ السلام یو خادم صحابی اغت زمری دا کدا خدمتگار غندلار دا نوکر غندلار وطا دا دا نیکان و خلق و کرامت دا دا نیکان و کرامت کی خدام دا پیغمبر پا حق کے معجزے زماروں فیو سفر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی مکرمی جن نو کافرانو سرے سے جنگ جگل رالا او پیغمبر علیہ السلام دیر پریشان دا مکی نبارو چی بار سنگا ہوا تا نو یا اللہ وید خونن دیر پریشان ہے خدا داسی یو مسئلہ ما ترا پیخا کچیز پی خوش آلش نن دیر پریشان ہے او وجودیم زخمی ہو حضرت جبریل علیہ السلام مولا را وی ولی وی دیر خفے چی داسی یو مسئلہ اس یو شی پیخی زپی لت خوش آلش ویخا خدای پاکتا لدا طاقت در کرے رے کہ دے اونا کہ کم اونا تر سانگی ننی سے اوزان پسی راکاگی تر پسی برازی ویو اونا تا ورما خامق شب چی ورما خامق شب نو اونا میرا سانگی نونی وان دا تمخ کیم او اونا زمک کا سیر لکی گی او ما پسی نی غرار وان او دا تعجب خبر دادا کہ اونا مسنگ دا سانگی نا اولی والا نو اونا را ٹیٹا شوا او سنگ چی انسان تا سلام گئی دا غسیماتا ہوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ دا خدای رسول پتا دے سلام جبریل علیہ السلام را تاوی اس سنگے ماوی چی بس اس دیر زیاد خوشحال دا میں خوشحال شو دا غرنگی پا یو سفر کے نبی علیہ السلام روان دے او دا دسماتی ضرورت را او دا پردیس تشتر چی و تکینی آوازی و کدا سے محامق یو اونوا اغیت اشارہ او یو بلا اونوا اغیت اشارہ یو اونم پا مندر آروانا او بلم پا مندر آروانا زمک شلول او دوارا اونی را دی او دا اونی پا زمک ٹیٹی شوی سورے جوڑ کو او پنی جوڑ کلا نبی علیہ السلام و تخپل حاجت پورا کو
چې پوره کې یوې ته اشاره ورکړه یو خپل ځای له لاړه او بلې ته اشاره ورکړه بل خپل ځای له لاړه. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم، چې اون ته آواز وکړه نو بې د قدم او د خپې نه اونه په تنه را روانه و. نبي علیه السلام نه خواله راورسېد. نبي علیه السلام فرمایي وی د نبوت نه مخکې چې په لاره تلم او کومو کاڼو به په ما سلام اچوي اوس هم ماته هغه کاڼي معلوم دي. دا د حضور پاک معجزت. بل د دنیا یو ساینسدان خو یې دا ونه ونیسي او ځان پسې دی راکاږي چې ورپسې راشي. یو یهودي راغی نبي علیه السلام ته کښېناست، وی زه مسلمانېږم خو د پیغمبر یو معجزه وي، نو ستا څه معجزه شته چې ما ته یې ښکاره کړي؟ نبي علیه السلام لږ سوچ وکړ، بیا یې وی او شته. وی څه معجزه راته ښکاره کړې؟ وی ښه که د اونې دې غونچک ته دې اشاره وکړه او دا را اونې نه راښکته شي او دلته ماله راشي بیا به مې پیغمبري ومنې؟ وی او. نبي علیه السلام اونې ته اشاره وکړه، د اونې هغه غونچک نیغ راته 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 د پیغمبر علیه السلام مخکې راکوز شو. بیا ورته اشاره وکړه، غونچک بیا خپل ځای له ورسېد. یهودي خدای مسلمان. دا یو معجزه شوه د نبي علیه السلام. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی یو ځل د مکې زندګي ده، وی پیغمبر علیه السلام د مکې د کافرو نه ډېر زیات تنګ شوی وسره حضرت ابوبکر. نو وی زه د مکې نه بار وم، یو کافرو د عقبه ابن ابي معیط ګډه چیلی مې سر وړ. وی نبي علیه السلام او حضرت ابوبکر دواړه ماله راغلل. وی ما ته وی چې دا یې لږ پی راباندې اوس. وی ما ورته وی چې زه خو پی در باندې نه شم څکلی، دا ګډې چیلی زما نه دی، دا خو زما د مالک دی، زما پکې یو خپله نشته، تاسو باندې څنګه پی وسکو؟ وی نبي علیه السلام وفرمایل چې داسې چیلی پکې شته چې هغه چیلي سره نه میلاو شوی، مال شوی نه. وی مې چې او. وی دغه بچی راوړه. نو یې زه لاړم، یو بچی مې راوستوله، بلکل پوټینی بچی، مال شوی نه وه، چیلي سره نه وه میلاو. وی نیغه مې راوسته، نبي علیه السلام ته مې ودروله. وی پیغمبر علیه السلام یې لوښی راواخلې. وی ما سره د کاڼي لوښی، د کاڼي د عربو به کله د لرګي لوښي و کله به د کاڼي لوښي و، لوښی مې وله ورکړ. وی نبي علیه السلام مبارک د هغې په غلاف په تشو باندې په هغه څو باندې ګوتې ووهلې، غولانځ یې وپړسېده، تش یې غټ شو. وی هغه لوښی یې ترې ډک کړ. وی مال یې هم راکړل، حضرت ابوبکر صدیق هم وڅښل او وی په خپله یې هم وڅښل. وی بیا په هغه غولانځ باندې ګوتې ووهلې، وی واپس چې څنګه وه هغسې شوه. وی په دغه ورځ زه پوه شم چې دا رښتونی پیغمبر دی، بل څوک داسې نه شي کولی. او د هجرت په سفر مې درته د ام معبد قصه نه وه چې د هغې په کور کې رنځوره چیلی وه او پیغمبر علیه السلام مبارک دې اوچه وه، څومره پیغشتې. داسې خوراک کې به ډېر برکتونه. حضرت انس وایي وی نبی علیه السلام مبارک ډېر زیات وږي و. وی زما پلار و پلندر ابو طلحه وی کور ته راغی. وی زما مور ته وی ام سلیم ته چې ام سلیم د خوراک دکره څه شته؟ وی ولې؟ وی قسم دې په نبي علیه السلام مې داسې لوږه ولیده چې ډېر زیات وږي دی او د ښي طرف ته او ګس طرف ته یې د لوږې نه کاڼي تړلي دي د درد دوانې. ام سلیم وی چې بنکره خو بل څه نشته، خو دغه یو څو ټوټې د اوربشو د ډوډۍ پرتې هم ډکرې ډکرې. وی ما ته وی راشه انسه دا ټوکړې نبي علیه السلام له یوسه او پټې یې وله ورکړه چې بل څوک دې خبر نه شي، ځکه نبي علیه السلام خو سخي و ډېر زیات، په هغه کې سخا وه. نو که بل څوک ته خبر شو په خپله به یې نه خوري، نورو له به یې ورکړي.
نو زما مور لوپټه راکوزه کړه او هغه ډوډۍ د لوپټې په یو طرف کې وتړله او یې ترخ کې راله کېښوده او د لوپټې بل طرف یې زما د سر نه تاو چې نو څوک پې پوه نه شي وایي چې زه څنګه رالم او نبي علیه السلام مبارک ته مخامخ ودرېدم را باندې پېښ شو وی هلکه ابوطلحه رالېږلې ما وی صیب وی خوراک یې درکړی دی ما خو انکار نه شو کولی ما وی او صیب وی ښځه لاړ شه کور ته او موږ درلو وی پیغمبر علیه السلام سره دغه وخت 80 صحابه کرام وی ځای چې ځو ابوطلحه ډوډۍ کړې وی ما منډې کړې پلار د دروازې نه مخې راغی انس ولې راغلی وی مې چې نبي علیه السلام خو صحابه را پس ځان پسې را روان کړه او ټول راغلل امنډه لار کور بیبي ته الوی وی نبی علیه السلام خو ځان سره چې څومره صحابه ټول را روان کړي دي حضرت انس ته وی تا ورته ډوډۍ ښولې ده او وی ما خو ورته وښوله وی بس بیا خدای پیچوکارې پېښ وی چې څنګه راغی نبی علیه السلام مونږ کره صحابه کېنو او د دې سره انګولې شته مونږ وی نه صاحب انګولې خو نشته یو مشک دی او هغه د غوړو لړلې دی غوړي پکې نشته هسې لړلې دی نور څه د خوراک نشته وی راکړه دا مشک وی نبي علیه السلام هغه ډوډۍ راواغېسته او یو غټ لوښي و مونږ کره چې هغې باندې به 10 کسان کېناستېدل نو په هغې کې هغه ډوډۍ واړه واړه او هغه د سرمنې لوښي د غوړو لړلې خو پېژنې که نه یو چې غوړي پکې پراتي بیګې کې یو هسې لړلې په لاس ترې را جدا کړې او بیګې ترې نه هغه لړلې لوښي هغه یې پرې د پاسه را الاوړی کړ هغې له یې زور ورکړه د هغې نه یې څه غوړي پرې را په لاسو باندې را جارو کړل او په ډوډۍ د پاسه یې واچول ډوډۍ پرې لږه لمده کړه وی ما ته یې ورشه 10 کسان راوبل وی 10 مې راوغوښتل وی ډوډۍ وخوړه وی بار ووتل وی 10 نور راوغواړه 10 نور رالل هغې وخوړه بار ووتل 10 نور وی 80 کسان غونډ ماړه شو او هغه ډوډۍ د غوړو ډکه داسې پرته وه لکه چې چا ګوتې نیولو حضرت انس ته چا تپوس وکړو وی څومره کسانو ډوډۍ وخوړه وی په موقع خو 80 کسانو وی قسم دې که یو لکو هم پې مړېدل دی معجزه شو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي غزوه خندق کې یو څو معجزې شو غزوه خندق کې خو نبي علیه السلام خندق کنسته ځکه کافر ډېرو مسلمانان کم 10,000 کافر په مکه راغلي نو خندق یې کنسته چې کافر په مدینه را دننه نه شي یو ځای خاص دی یو 2 طرفونو ته تې غرونه او بل طرف ته اوار میدان نو په هغه اوار میدان کې خندق کنسته نو چې کله خندق کنئ نو یو ځای پکې داسې راووت چې هغه ډېره کلکه داسې خاوره وه لکه د شګې چې یو ځای کې دا ترله چې ورته وایي کلکه ځمکه راووت تودیه ورته عربۍ کې نبي علیه السلام په صحابه راغلل وی صاحب نو خندق خو روان دی په اسانه وکنستی شو او دا یو ځای نه کنولی کې علم پې شین شو پکې پوټې اوسپنه دخل نه کوي وی زه درځم وی پیغمبر علیه السلام مبارک راکېښ او دا خېټه مبارک یې په څادر باندې تړلې وی مونږ ولې ګینتري ورکړه کودال ګینتري وی چې اوچت یې کړه بسم الله وی او ورسره د الله اکبر اواز وکړه او غزار یې ورکړه نو هغه تیږه چې وه 3 مایسه داسې وبهېده لکه د شګو په شان یو رڼا چې اوچته شوه یو داسې رڼا چې مونږ ته مدینه ټوله ښکاره شوه وی پیغمبر علیه السلام خو فرمایل چې په دې رڼا ما ته خدای پاک فارس وکړو ایران نه وی چې دویم ځل یې
کودالو چت که گینتری او بیوی بسم الله والله اکبر او درزی ورکو نو دوی میسم لکه دا شکو بین بیما تا خدای یمن او شام دالا ایشترا تا خدای پاکو شام چی دری موزاری ورکو وی اگا تیگه داسی شوالا کٹول شگه چی دا غیر بیا یې رونق چته شوه وی یمن راته خدای دا کم ځایونه چې نبی علیہ السلام ته خدای په دې رڼا کې وکړو دا الله اشاره ورکړه چې ستا حکومت ستا دا امت دا به خدای دې ځایونو ته رسوي هماغسې شو په درېو غوزارونو هغه کټه تیږه تړله چې ورته وایي خو خټه دا ځمکه چې کلکه شي لکه د شګو غوندې وبه دا یوه معجزه شوه دویمه سوه وی نبی علیہ السلام ډیر زیات اوږي وی داسې اوږي چې په دې ښي طرف ته هم کاڼې تړلی او ګس طرف ته هم تړلی وی لاړم بیبي له ما ښځې ته چې ښځې دا حضور پاک مې داسې حالت ولیدل چې صبر نه شم د خوراک څه شته نو یو راکوټې کورنۍ چیلوکې ټوټې نه کورنۍ چیلوکې چې پوټې نه وي او اوچه لا مال شوی ملی څونه غوښه وي زیات نه 3 کیلو یا 4 کیلو یا 15 کیلو دی دا پوټې او ما وی چې دا نشته د اولو وی دا وربشو لږ شانته وړه شته یو ساعت تقریبا یو 3 نیم کیلو وی مې خلاصې وکړه دا وربشې وړه او دا وړه او زه دا چیلوکې حلالوم او دا غوښه درته ټوټې کوم چې نبي علیہ السلام د یو 2-3 کسو سره راوغواړو او ګزارې وشي وی زما ښځې در په میچن کې وربشې واچولې هغه وړې برابر او اوړې واغه کوي او هماغه چیلوکې لاړه که سرمن مې ته وویسته او غوښه مې ټوټې کړه او بیا مې غوښه وویست په کټوۍ کې واچوله اور مې وتبل وی چې زه د هغې نه اوس ډارېدم زما ښځې وړه غږلي وی ما ته ښځه وایي چې لاړ شه او نبي علیہ السلام ته ووایه چې ګورې 3-4 نه زیات کسان رسوا به شو هسې نه چې ډېر راولې خو سخي دی او بیا وایي چې تاسو ډوډۍ وکړه او کسان پکې اوږي پاتې شو وی زه لاړم نبي علیہ السلام مې پټ ځان کړ مې چې صاحب دقسې دونه وړه دي ګورې 3 نیم کیلو او دونه پوډې چیلوکې ده او ما هغه باندې کړې ده او ته ځان سره یو 4-5 کسه راوړه چې تاسو ډوډۍ وکړه وی چې دا مې ورته وویې وی نبي علیہ السلام دا ځای نه راپاڅېد او چیغې یې کړې یا اهل الخندق یا اهل خندق د خندق ملګرو راځئ جابر ډوډۍ کړې اوهو اوس به څه کې او په سونو خلک وی بس د نبی علیہ السلام خبره په منډه منډه لاړه وی چې لاړه او ښځې مې ته مې الوې ښځې مې وي چې دا دې سره سوال کړو تا ته ما نه وي چې 3-4 نه زیات کسان را نه وي وی ما خو ورته وی خو چې اوس پیغمبر علیہ السلام ټول خلک را په مخه کړه او چې جابر ته وی ورشه ښځې ته دې ووایه چې کټوۍ د اور نه نه کوزئ او دا م ورته ووایه چې ځان له یو بله ګاونډی راولي چې ډوډۍ ورسره پخوي خدای دا خو 3 کیلو نه خو یو ښځه پخولی شي ښځې راته ډېرې خبرې وکړې چې تا ته ما ویلو چې 2-3 راوړه دا خو دې ټول مدینه راوسته ځکه د مدینې چې څومره او شا به یې ځان له ملګرې راوله ډوډۍ پخوي هلته ډوډۍ پخېږي او رانړېږي او دلته نبی علیہ السلام مبارک چې مونږ کله کم غټ لوښی وی راباندې راواخېسته او د کټوۍ نه په کاسه باندې غوښه او ښوروا راځي په سمسیم نه په کاسه باندې غوښه او ښوروا راځي او ډوډۍ ماتوي په خپلو مبارکو لاسو او د پاسه پې غوښه او ښوروا اچوي او یې کسان راته نوکې هغې به خوړله چې هغې به تلل نو او چې د کټوۍ نه به یې سټینګ غوښه راوویسته نو زر به یې پې سر کېښود نو بیا به دغسې نو وی قسم مې دې په خدای وي حضرت جابر
چې څومره د مدینې خلکو د خندق په جهاد کې وی ټول ماړه شو او وی قسم مې په خدای وی چې کټوې زموږ هغسې خوټ کېدله او د تنور نه هغسې ډوډۍ رانړېدلې. دا معجزه شوه د حضور. د دې نقشه به څوک داسې پیدا کړي تر ننه پورې نه، ټوله دنیا د دې د نقشې او د دې د مثل نه عاجزان دي. دې ته معجزه وایي. یو سفر کې پیغمبر علیه السلام د شکایت وشي، وی صحابه وګید وی چا سره سلک ډېر خوراک شته نو چا سره سو، یو کس سره یو موټی ستوانو، بل کس سره یو موټی ستوانو. ستوان خو پیژنې که جوار میده کی یا غنم میده کی یا اوربش میده کی هغه ګوړه موړه پکې واچي. لږ غوندې ستوان یې راوړل او د نبي علیه السلام مخې ته یې کېښود. وی حضور پاک پکې د الفاظو یې چوپ یې کړې، وی راشه وړی وی چې څومره صحابه ټولو دې خپل لوښي ډک یې وړل. دا یو معجزه شو. دارنګې د اوبو معجزه وه. په حدیبیه کې صحابه 1400 کسان صحابه راغلل نبي علیه السلام ته شکایت وی صاحب کوم کوي د حدیبیه کوي ما لیدلې، اوس هم کوي شته او د تیږو ده غاړه ورته جوړه شوې ده، اوبه پکې اوس نشته، شاړ دی مکمل وچ دی وچ. د لاړم هغه د حدیبیې کوي ده او ګیر چاپېره ده کیکر ده، دی غټ کیکر ده، اونې دي ډېرې زیاتې اونې دي. هغه زمانه کې پکې د کیکر اونې ده. نو یې صاحب کوي خلکو راوځانده اوبه پکې نشته. حضور پاک راغی 1400 بلکې 1400 نه 1500 پورې 1500 پورې صحابه اوښان ورسره دي، ګډې چیلې ورسره دي، اسونه ورسره دي. وی پیغمبر علیه السلام د کوي په غاړه باندې کېناست، یو غش یې راوویست، وی لږې اوبه راکړې، لږې اوبه صحابه کوي کې واچو او خپل غش مبارک کوي ته وروغورځو. وی په دې کوي سر کېږدی لږ سار دې په سر کېښود. وی اوس دې سر لرې کې وی سکې ته اوبه. څومره صحابه چې و ټولو ته اوبه وڅښلې، څومره اوښان چې و ټول سیراب شو، څومره ګډې چیلې وې ټول سیراب شو. او چې څومره صحابو سره مشکونه په سفر کې به ځان سره مشکونه ګرځول ټول یې دې ډک کړل. او چې کوي ته هم کتل نو کوي هغسې راپورټ کېده وي اوبه نه وچېدل. او په دغه سفر کې نبي علیه السلام مبارک ته چا شکایت وکړي اوبه نه بل ځای کې، وی صاحب تږي شو اوبه نشته. وی لږې غوندې اوبه شته، یو صحابي ولا یو لوښي کې اوبه راوړې کاسه کې، وی داسته دي. دومره راکوټې لوښی و چې پیغمبر علیه السلام مبارک پکې لاس کېښود، لاس یې پکې نه ښورېد، ویښې تنګ و، دا لاس مبارک یې پکې دقسې کېښود. صحابي وی قسم دی ورته مې کتل چې د نبي علیه السلام د دې ګروتونو مبارکو نه اوبه راپورټ کېدې. وی څکې، وی چې څومره صحابه و ټولو اوبه وڅښلې او ټولو ترې مشکونه ډک. په یو سفر کې دغسې بله یو واقعه پېښه، صحابه راغلل شکایت وکړي صاحب اوبه نشته. وی دی چې ته لږې غوندې را پیدا کړي. صحابه ګرځېدل، یو ښځه یې ولیده، ښځه په اوښ باندې سوره ده او د اوښ یو طرف ته انډي یو مشک د اوبو دی او بل خوا مشک دی. ښځه یې په رامینځ کې ناسته ده. اوس هم په دې اس باندې چې یا په اوښانو باندې یو خوا منډي وي بل خوا او د پاسه په انسان ناست نو یو خوا هم د اوبو مشک او بل خوا منځ کې ښځه ناسته ده، خپې یې پکې اوږدې کړي خورې کړي. صحابه ورته وایي وی د اوبه د کم ځای نه راوړه. ښځه ورته وایي وی عهدي بالماء الامس هذا الوقت.
وی اوبو سره پرون دی وخت کې ملاقات نشوي پرون دی وخت کې اوبو د ګلر نه روان یو شواروزو بلري وی نږدې نشته وینا وی خبر راځه زمونږ دلته یو پیغمبر دی غلطي کوي وی داسې کار دی چې زما کور کې زما په محله کې په قبیله کې چې کوم مشران خلک دی هغه تجارت ته تللي او واړه ماشومان پاتې یو نار تږي به یې د اوبو والا رسو وی نه زمونږ پیغمبر نه دی بولي وی کوم پیغمبر هغه چې صحابي ورته خلک وایي نبی علیہ السلام ته په کافرانو صحابي وي وی چې ته ورته کوم نوم وایې ورته وایه خو زمونږ خو پیغمبر دی هغه نه دی بولي ښځه یې راوسته نبي علیه السلام چې راوسته حضور پاک هغه ښځې ته وی وی ته د دې اوښ نه کوزه شه او خفه کېږه مه ستا اوبه ګولې نه کوه نو دا مشک خولې اوس پړدله او د هغې نه اوبه راواخېستې او چې څومره صحابه وو د هغوی څاروي وو ټولې سیراب شو او چې څومره مشکونه وو ټولې دې ډک کړل ښځې ته څه وایي ښځې وایي وی مونږ ستا اوبه ګورې نه دي کمې کړې خپلو مشکونو ته دې وګوره الله مونږ له رزق راکړه مونږ له اوبه راکړه ښځه په خپله وایي وی زما مشکونه چې کله صحابو ته اوبه اخېستلې وی قسم دی چې د هغې نه وروستو ډېر ډک وو وی ما زه پرې پوهېدم چې زما مشکونه نور به پړسېدل د اوبو نه ډک بیا پیغمبر علیه السلام صحابو ته دې ښځې له څه توغه را جمع کړي چا سره کجوري وي چا سره ستوان و چا سره زیتون و وله را جمع کړل او ښځه یې واپس په اوښ باندې سواره کړله او هغه سامان یې ورته مخکې په هغه اوښ باندې کېښود وی ځه مونږ له خدای روزي راکړه ښځه چې قوم ته راغله قوم ورته وی ته خو نن لېټ شوې وخت یې ډېر واړه یاره وی دقسې یو سړی و وی ما ورته کتل زما اوبو سره لوبې کولې او زما اوبې اخېستې او د دنیا خلقو څښلې او څاروي پې سیراب کړل او مشکونه یې پې ډک کړل او وی زما مشکې پوټې کمې نه شوې نور مو پړسېدل مشکونه د اوبو نه وی یا خو داسې کار دی وی د ځمکې دا ګوتې یې داسې کړې وی قسم دی چې یا خو د اسمان او د ځمکې لاندې له ده نه غټ جادوګر نشته او یا رښتونی پیغمبر دی وی دا دوه خبرې څه موده پسه صحابه به راتلل په دې علاقه باندې نو ګیر چې نبي علیه السلام صحابو ته یې د دې ښځې دې قوم ته به غږ نه کوي مونږ سره یې وخت کې احسان نو په نورو خلکو به حملې کولې او د دې ښځې قوم ته یې غږ نه کوه نو ښځې قوم راغونډ کړه وی تاسو ته پته ده چې دا مسلمانان راځي زمونږ نه ګیر چاپېره په خلکو حملې کوي مونږ ته غږ نه کوي دا قصدن ګورې مونږ ته غږ نه کوي ځکه ما ول یو وخت کې اوبه ورکړې اوبه وله خدای ورکړې خو دې بانه شو راځئ دا رښتونی پیغمبر معلومیږي دا جادوګر نه دی چې مونږ مسلمانان شو نو د هغې ښځې په وجه خدای د هغې هغه ټول قوم مسلمانان په یو موقع نبي علیه السلام له یو صحابي ډوډۍ کړې چې ډوډۍ وخوړه چیلې ولا ده چې ډوډۍ وخوړه هغه هډوکي په ځمکه وغورځول نبی علیه السلام هغه صحابي ته ویله که هډوکي راغونډ کړه هډوکي پې واپس راغونډ کړه چې راغونډ یې کړل نبی علیه السلام بې د پاسه لاس راخ کړه خدای ته واپس چیلې جوړ کړو ګوره حضرت عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کړو د خدای په حکم دا یو معجزه د نبي علیه السلام یو صحابي وی ما له نبي علیه السلام یو تولیه راکړې دس پاک دا لاسونه چې پې وچوي تولیه نو تولیه چې خیره نه شي څه به کوې انځل وی قسم دی چې به کله خیره نه شوه وی ما به تنور کې ومانډله وی چې واپس به مې راوویسته نو یې صفا شوې به تنور کې شي سولې ما یې ګوره چې کومه تولیه د حضور پاک د وجود مبارک سره جنګېدلې د اورې نه سوله
نو کم صحابه کرام چې د پیغمبر علیه السلام خدمتونه کړي او د حضور پاک لاسونه او تندي مبارک یې ښکل کړي دي د هغې به څه شیان دا د حضور پاک معجزې د دې نه علاوه حجة الوداع په موقع نبی علیہ السلام اوښانه لاړه سخي خو دومره زیات و چې د حد نه وه سخا خو پې ختمه سل اوښان پې خلک نن سبا چې حج وکړي یو ګډ ته په تندي پنځلس دغه ګونجې پیدا کړي ګوري تب د ارزان نه ارزانه لاړې چې څونه ټول نه ارزان نه ارزان او نبی علیہ السلام باندې یو ګډ کېده چې یو ګډ حلال کړي او سلو خان حلال سلو خان په عمره کې مستحب دي که څوک څاروی حلال کړي په عمره کې څاروی واجب نه دی او د عمرة القضا په موقع پیغمبر علیہ السلام شپېته څاروي حلال کړي او د حدیبیې په عمره کې اویا څاروي حلال دومره خو سخي نو بخاري شریف کې حدیث دی چې کله هغه اوښان ذبح کوله داسې مخامخ یې ځان ته ودرول او ذبح کولې نو یو اوښ به د بل اوښ نه مری مخکې کوله چې ما د مخکې حلال څاروي تښتي د حلالولو نه او هر یو اوښ به د بل نه مری مخکې کوله چې ما د ټولو نه مخکې حلال دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جابر وای رضی الله عنه وی پلار مې مړ شو او بلا قرض پې پاتې شو وی د قرضدارو نیټه راوه چې کجورې کله پخې شي نو در ورکوو وی کجورې چې زمونږ کله د باغ پخې شوې نو زه لاړم کجورې مې وکتې نو زما د قرضدارو قرض پې نه خلاصېد بلکل پوټې هم نه خلاصېد نو ما نبی علیہ السلام ته وایي چې دا قرضدار یې راغونډوم او سپاره شو زما دا ټول باغ ځان له دوی شو که دا د دوی شو او چې باقي کم پاتې شي زما پلار ته وبخښه وی قرضدار یې مې باغ ته راوسته وی قرضدار ورته وایي چې دا به چا چاله ورکوې په تا خو زمونږ بلا کجورې کړي دا خو د یو قرضدار یې نه کړي دې سره به څه کوو او دا خو بس سیزن نو بیا تېرېږي بیا به څه کوو کار خو تا ته مونږ نه شو کتلی یا به مونږ له کجورې پیدا کړي یا پیسې به راکړي او ډېر قرضدار او کجورې ډېرې لږې وی دې کې نبي علیہ السلام راغی وی چې څنګه راغی قرضدار یې پوه شو چې اوس به پیغمبر علیہ السلام سفارش کوي مونږ ته وی په مونږ یې په مې سترګې راوپیستې او د نبي علیہ السلام نه ځان یې راته اشارې شروع کړې چې ګورې بخوره ته نه حضور پاک ډېر هوښیار اب پوه شو وی چې پوه شو وی ما ته وی داسې وکړه د دې باغ ته کجورې ټولې راوشوکاوه او د کجورو خو مختلف قسمونه نو هر قسم جدا جدا کېره دی وی هغې کې چې څومره قسمونه و د کجورو مې جدا جدا ډېرې جوړ کړل وی نبی علیہ السلام زما په باغ کې لږ ګوزه شو او چې د خوبه راپاڅېد قرضدار یې استاذ دي چې دا خو ټول د یو قرضدار یې نه کېږي وی د هغه چې کوم پکې لوی ډېرې و وی پیغمبر علیه السلام د هغې نه چکر و بیا ما ته وی چې راوړه لوښې چې دې له پې خپل حق ورکړه وی چې لګیا دي یو یو کس له د هغه حق ورکوي هغه ته وی ستا پوره شوې یو ځان بل ته وی ستا څومره دومره هغه لګیا دی وی قسم په خدای چې هغه نو ډېري خو سالم پاتې شو هغې له خو یې ګوتې م یو ګڼې خو چې په کوم ډېري سره نبي علیہ السلام ناست او قرضدارو له یې ورکولې وی په هغې چې ما ورته کتل نو یو کجوره هم پکې کمه نه وه هغې د ټولو قرضدارو قرض خلاص شو وی لاړم ما حضرت عمر ته وی چې دا چلو شو وی ما ته یې وی چې کله پیغمبر علیہ السلام د دې ډېري نه تاو شو وی زه پوه شوم چې دې کې به خدای برکت وکړي دا د رسول الله مبارک معجزه لاس کې یو در کاڼي راوغلی حضور پاک چې کاڼي راواخېستل کاڼو یې سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل دا غلاس کې تسبیحات، حضرت عمر له ورکړل دا غلاس کې تسبیحات، حضرت عثمان له ورکړل دا غلاس کې تسبیحات وي، او بیا دا غلاس کې تسبیح بند شي. صحابه سوي وی زمون دې قسم په خدای وي چې مونږ به د نبی علیہ السلام سره ډوډۍ خوړه، نو مونږ به د ډوډۍ تسبیح په خپل اورېده چې سبحان الله دې امم ډوډۍ خوړه، امم د هغې تسبیحات اورېده. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه. نو د مارونو معجزه څه شی دی؟ هر هغه کار چې د پیغمبر مبارک نه هغه خلقو ته ښکاره شي او هغه د عام عادت او د عقل نه بهري. عام عادت کې هغه نه ښکار نه څرګندېږي د چا، او عقل هم وایي چې دا د څرګند نه شي، او مخلوق د هغې د مثل د هغې د نقشې د جوړولو نه عاجزي، دې ته معجزه وایي، او دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل. دې کې څوک دویمه خبره نه شي. قرآن شریف کې د لویې معجزې ذکر دی. د مکې کافر ابو جهل او د هغه دوستان پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي چې موږ یو معجزه ښکاره کړو. جبل ابي قبیس باندې نبی علیه السلام ولاړ، وایي ښه که الله نه سوال وکړم دا سپومۍ راته دوه ځایه کې وبه منې؟ یو بلکل. اقتربت الساعة وانشق القمر، پیغمبر علیه السلام مبارک اشاره ورکړه سپومۍ په منځ دوړه کړې شوه. یو په غر وایي او د غر نه لاندې اخوا لاړ او بیا یو ځای شو. ابو جهل څه وایي؟ وایي دا د جادو د نظربندي دې راباندې وی ښه نظربندي خو په تاسو به چلېږي. وی تاسو د بهر خلکو نه تپوس وکئ د نورو علاقو نه، او ستاسو کومې قافلې چې بار تللي دي چې راشي هغې نه تپوس وکئ، که دا هغوی هم لیدلي بیا به دا جادو وی نه بیا به نه. نو کومې قافلې چې شام مصر وغیره ملکونو ته تللې وې او هغه رالې هغې نه یې تپوس وکړو هلکه به پلانکۍ شپه تاسو څه لیدلي؟ یو لویه خبره هم لیدې وه. وی څو؟ وی سپومۍ دوه ځایه شوه بیا یو ځای شوه چې څوک به راتلل هغې به ده یاره وی ستا د جادو نه غټ جادو بل نشته، وی دا په ټولو خلکو چلېږي. دا معجزه وه د حضور. داسې نورې ډېرې دي. د بدر په موقع کې صحابه کرام فرمایي، وی نبی بخاري کې حدیث دی، وی نبی علیہ السلام د شپې نه راغی مونږ ته وی چې راشه، وی لاس مبارک کې کېږدو هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله، سار له به پلان کې کافر دلته پروت، په بل ځای لاس کېښود، وی سار له به پلان کې کافر دلته پروت، په بل ځای لاس کېښود، وی سار له به پلان کې کافر دلته پروت دي. د یو یو کافر نوم به یې غشته او په یو یو ځای به یې لاس کېښوده. وی قسم په خدای چې سار له جهاد وشو چې د نبي علیه السلام د کوم کافر نوم اغشتی او هغې سره یې په کوم ځای لاس ایښودی و، وی هم په حقه دی هغه کافر مردار پروت و، د هغې نه سوتر برم اخوا دېخوا نه. دا پیشنګویې دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. د احد په غر ولاړو، غر اجړقې زلزلې وکړه. یو ورسره حضرت ابوبکر و، یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان، او احد د لکه مبارک رو برولا اسکن احد قلار شو احد انما علیک نبی، یو در باندې پیغمبر و صدیق، دو در باندې یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر ته اشاره، و شهیدان دو در باندې شهیدان ولاړ. او ما غسوی شو حضرت عمر هم شهید شو، حضرت عثمان هم شهید شو. یو بل ځای کې یو صحابي وایي وی نبی علیہ السلام روانو زه ورپسې لاړم یو باغ ته، وی زه د باغ په دروازه ودرېدم، وی دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی، وی ما ورته ودرېږه اجازت ته غواړم. مې چې صاحب ابوبکر راغلی دی اجازت غواړم، وی اجازت ورکړه او د جنت زیری مې وی اجازت ته ورکړه او د جنت زیری مې وویل. بیا دروازه وډبېده، څوک یې؟ وی عمر یم. مې ودرېږه په قلعه، د الله رسول عمر راغلی دی، وی د جنت زیری م ورکړه او د شهادت هم ورکړه.
جنت پہ ملک و شہادت پہ ملک ویدی کے دروازہ اڑا بے حضرت عثمان را رضی اللہ عنہ میں ادھر کی اجازت چلا ہوا صاحب عثمان اجازت مارے وہ اجازت مورکا دا جنت زیر مورکا دا شہادت مورکا خسر دا مصیبت نہ میں کہ دا جنت زیر قبول کو دا شہادت سر دا مصیبت نہ بی اللہ والمستعان اللہ نو مدد او مغسوی شو حضرت عمر شہید شو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سر دا لولوی مصیبت نہ او دا ازمائش طاقتم خود پر شہادت پر دا پیشن لوئے دا دا حضور پاک موجزی دگور زمارو خطا نشے موجزہ دا چه خدای کلو غواړي دا پیغمبرنا سرګندېږي او چې خدای ونه غواړي نو موجزه د پیغمبر په اختیار کې الله تعالی کې واچي هغه سیوش چې الله تعالی کې وانه چي نکی ډېر وختونه دي چې نبی رسول سلام به وګیو شپږ ورځې روړای باندې خدای به معجزه نه ښکاره کو نه براتو او کله چې الله غوښتل چې معجزه ښکاره کړي نو معجزه ښکاره شو نو معجزه د پیغمبر مضبوط دلیلی د پیغمبری دا په خلق چې سوچو کې او فکرو کې نو پته لګي چې دا خو د عقل او د عادت نه خلاف شی دی او چې د پیغمبر نه دا شی څرګند شو نو معلومیږي دا چې د خدای را طرف نه د نبوت یو دلیل دی حضرت عیسی علیه السلام به مړ جام دی بلګي مرض والا باندې به الله خلاص کړه هغه مرض به جوړ شو او چې ما درزاد لون به د مور نه پیدا شو هغه له به الله سره به خدای پاک جوړ نو دا مارونو دا د حضور پاک معجزات دي او دا ټولو نه لوی نبی رسول الله یو حدیث کې راځي وی چې څومره د پیغمبر معجزه غټي او یا معجزې ډېرې وي بیا امر به هغه عمر ډېرې نو زما معجزه قرآن ده ګوره قرآن غټه معجزه هم ده تر قیامته پورې همیشه معجزه هم ده وی امید لرم چې خدای به د محمد د نور امتونو نه زیات کړي دې کې یو فرق دا دی که یو قوم کله معجزه غوښتې ده او معجزه راغلې ده او بیا هغې نه پس هم قوم انکار کړی دی نو هغه بیا خدای تباه کړی دی که بې له غوښتنو نه معجزه ښکاره شوې ده او قوم انکار کړی دی نو تباه شوې نه دي چې وغواړي او بیا معجزه راشي او بیا ته انکار وکړي نو هغه قومونه خدای تباه کړي لکه د صالح علیه السلام قوم اوښه وغوښتل اوښران پی به یې ورکول او اوس د هغې نه پس انکار وکړو نو قوم خدای تباه و برباد نو د نبی علیه السلام نه بعضې وخت کې معجزې غوښتلې شوې دي چې ته مونږ ته دا معجزه ښکاره که دا ښکاره که هغه به وي نه ما ته پته ده که دا معجزه خدای زما په لاس خدای ته سوال وکړه چې دا معجزه درکړي زه د خدای نه سوال وکړم او دا معجزه خدای په ښکاره کړي ما ته پته ده تاسو بیا هم ایمان نه راوړئ دا عادت او د عرف نو د تجربې نه راته پته نو بیا به تاسو خدای تباه نو دا غټې معجزې وې د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ او په دې معجزاتو زمونږ ایمان دی ښه په دې زمونږ ایمان دی په دې به مونږ ایمان لرو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرو لویو معجزو خاوند و او خدای پاک ورله ډېرې عظیم معجزې ورکړې دې نه رامعلومېږي چې نبي علیه السلام معجزات ډېر دي امت ډېر دی او په ټولو پیغمبرانو کې د لوی شان خاوند دی او د ټولو پیغمبرانو سردار هم دی او په بیت المقدس کې ټولو پیغمبرانو امام مقدس دی غټه معجزه د معراج هغه مې درته مخکې ویلې ده که نو کې چې رب العالمین مون د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان خدای پاک زموږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري نصیب کړي او خدای پاک هم د ګناه او د ګناه د اسبابو نه پابندي وساتي او کوم کړي دې راته خدای معاف کړي دا دانګو کې زموږ یو ملګری دی په دې کارخانو مارکیټ کې دکان دی هغه څه دعاګانې غوښتې دعا ورته وکړې چې خدای پاک ولا دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي او څه بیمارۍ هم دي پکې یو ملګری یا ما ته سهار ټلیفون کړی یو ملګری د هغه بچي نشته هغې ته موله دعا وکړې چې خدای وله نارینه اولاد ورکړي
بعض نور دوستانو په ټلیفونونو دعاګانې غوښتې دي، چا هم چې دعا غوښتې ده خدایه هغه خلک هم درته معلوم او د هغې دعاګانې هم درته معلومې، دعاګانې هم له قبولې کړې. او بچو ته به دعا وکړو، خپلو بچو ته زمونږ بچو ټولو ته دعاګانې وکړې چې خدای پاک دې انیس احمد یادوي په تېره جمعه ته نه مونږ ته تقریر کړی دی، خدای دې عالم فاضل کړي او ستاسو زمونږ بچي دې ټول خدای نیکان کړي، الله دې صالحان کړي، خدای دې مونږ تاسو د لوفرو د ژوند نه وساتي، الله هم د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړه او د دنیا او د آخر د فتنو او د مصیبتونو آفتونو دې الله مونږ ټول محفوظ وساتي. رب العالمین که څوک مریضان دي په دې جومات کې یا په کورونو ټول الله شفا ورکړي، که څوک تنګ دسته دي او فقیران دي خدای ته د حلالو رزق فراخ نصیب کړي او پروردګاره که د چا کاروبارونه دي ته پکې وله برکت واچوې، چا ته څه مشکلات دی هغه وله په خیر او په خوشحالو باندې بدل کړي. او بیا سوال کوو بعضې دوستان اولاد نشته، خدای ته وله نارینه اولاد ورکړي. الله آخر وخت کې زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خیر دی هغه هم پېښور نه ټېلیفون کړی دی، بیمار دی، رب العالمین دی وله شفا ورکړي، الله دې وله شفا ورکړي. بیا ټول څنګه دي خیر بیا اودس اذان کېږي، خو بهتره دا ده چې اودس دې وکړي نو اذان دې وکړي. کړی باندې د لمبلو پې واجب شوي وي او دې بیمار دې نشي لمبلی نو خیر دې په تیمم باندې دې لمونځ کوي. او د ډمتوب کیسټې خرڅول د ګناه، کیسټې خرڅول د ګناه، میموري کارډ خرڅول دا ټوله ګناه ده. یو خبره ذهن کې لږه واچوئ، دا خبره راغله بعضې خلک په دې موبایل باندې میسیجونه خپروي او بعد انسان په دې میسیجونو کې هېڅ قسمه تحقیق نه کړی، د دروغو میسیجي تحقیق یې نه کړی او بل ته فوراً خپروي. نبی علیه السلام فرمایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، وی د هغې انسان نه غټ دروغجن بل نشته چې یو خبره واوري او زر یې بل ته ورسوي او تحقیق یې نه کړي. نو دا اوس بعضې وخت کې خلک میسج کور کې زه به نه یم خبر د مار حوالې به ورکړم او غلطه مسله به خلکو ته خوروي. ما ته خلک ټلیفون کوي تا راته تر دا میسج خور شوی دی، مې زه خو نه په میسج پوهېږم او نه راته دا چل راځي نه دې خبر وي دا تا ویلي دي، مې زه خو نه یم خبر. ښه اوس دا میسجونه خواره شوي دي چې قرآن شریف کې د پیغمبر نه ویښته او لکه پکې پراته، څوک وي د روزي مبارکي، څوک وي د ګیرې مبارکي، څوک یې سر مبارک. دا ولې دا ظلم کوي دا خلک؟ خو چې یو له راورسېدې زر بل ته ورسوي، بل له راورسېدې زر بل ته رسوي. ویښته په قرآن شریف کې د پیغمبر علیه السلام څه کوي؟ دا ستا ولې په نبي هم دروغ وایي چې دا خو چې څوک تلاوت کوي نو د هغه د ګیرې نه یا د سر د زنانو نه خامخا ویښته پرېږدي، یا د ځمکې نه هوا دا ویښته خو باریک شی دی اوچت کړي او په قرآن شریف کې پرېږدي، یا دا بعضې بوټي د هغې هغه نري نري تارونه د ویښتو په شان کړي په دې هوا کې دا خواره کړي او په قرآن شریف کې پرېږدي. هسې تاسو نه تپوس کوم چې زما ویښته دی مثلا زه تلاوت کوم یا څه کې او په قرآن شریف کې پروت دی او ازادي زما یا ستا او ته وایې چې دا د پیغمبر علیه السلام دی، نو خپل ویښته د پیغمبر ویښته ویل به ګناه وي که بني؟ دا ولې دا خلک داسې کوي؟ دا پراپیګنډې به کوي، یو ته وکړي میسج بس بل ته وکړي پلان کې خوب لیدلی ده، پلان کې خوب لیدلی ده، پلان کې خوب لیدلی. دا فضول میسجونه مهرباني وکړئ مه کوئ چې په یو خبره د تحقیق نه کړې، یو خبره تحقیق ته نه رسېدلې او په میسج کې دې خوره کړله، نو پیغمبر علیه السلام وایي چې بل ته یې خبره ورسوله او تحقیق یې نه کړې، د ده نه غټ دروغجن بل نشته. د پیغمبر د وینا مطابق ځان په دروغجنتوب کې مه. یو سړی ته میسج راولېږي د هغې تحقیق وکړه چې واقعي دا مسله د دین ده او که نه ده، ملا نه تپوس وکړه نو که وي نو بیا خور کړه او که نه یې السلام علیکم، ویلکم ٹو مولانا شیخ ادریس صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ یوٹیوب چینل.
پدې بیان کې تاسو اوریدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزات او بیان سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اوریدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.